او دا هم ویل کېږي چې په دې ځمکه داسې ځای نه ده پاتې چې شیطان په هغې باندې سجده نه وي کړې. په هر اسمان کې د ځانګړی نوم درلودو، اول، دوم، دریم، څلورم، داسې تر اووم اسمانه پورې. په یو کې عابد، په بل کې زاهد، په بل کې عارف، په بل کې تقي. خو له دې نه وروسته به تر قیامته پورې د ده نوم ابلیس وي. ولې د ده نوم ابلیس شو او ورټل شو؟ جالبه نقطه په همدې کې ده، یو علت له بل نه ځان پورته ګڼلو له وجې نه. ګوره په زرګونو کاله عبادت او مسؤلیتونه یې په دې یوه ګناه باندې محو شول او له منځه لاړل. دې نه موږ باید دا درس واخلو، ځان له هیڅ چا نه باید پورته ونه ګڼو. که زه قدرت لرم، واک لرم، پیسه لرم، علم لرم، پوهه لرم، که هر څه لرم، د الله په نس څوک چاته څومره څنګه نږدې ده، دا قضاوت زموږ په لاس کې نه ده. ګوره په ژوند کې له هیڅ چا ځان پورته مه ګڼه، که هغه غریب وي، که هغه بدرنګه وي، که د هغه لباس زوړ وي، که د هغه خبرې نه وي زده، هغه له ځان پورته ګڼه، ځان له هغې ټیټ ګڼه. حتی که یو څوک د شپې په ګناه ولیدو، سهار په هغې نظر مه ورته ګوره، کیدای شي د شپې توبه ایستلې وي او تا ته له الله نه هغه ډېر نږدې وي. نو دا ډېر ستر جرم ده چې موږ د ځان له بله پورته وګڼو.